د دعا دپاره مهم ادب هغه دا دی چې سړی په عاجزۍ سره الله ته کښېني چې الله نور ډېر وس مې نشته خو هیئت مې د عاجزۍ درته جوړ کړی ډېر محتاج یم ستا خواته راغلی دا د دنیا اصول دي چې کله یو سړی د تا نه څه مطالبه کوي سوال کوي څه درنه غواړي او دا ځان درته جړغونی کړي او داسې مازوبه ځان کړي د دې دپاره چې ما ته څه راکړي نو څه مو خیال دی چې موږ د هغه عظیم رب نه جنت غواړو جنت ورکوټې سیز موږ د هغه نه مغفرت غواړو مغفرت ورکوټې عمل والله ټول عمر لس پنځلس شل دېرش څلوېښت او یا کاله د هغه الله ګناهونه کړي هغه الله دومره ناراضه کړی دی دومره خفه کړی دی دومره غوسه کړی دی والله العظیم چې کله ناکله هغه الله د ډېرې غوسې او د غضب د وجې موږ خپل بندګۍ ته هم نه پرېږدي چې زما بندګان ډېر شته دی ته نجس زما خواله څنګه راځي دا د ګناهونو د وجې چې د بندګۍ توفیق درته نه میلاوېدل پېښه چې ګناه دې کړې الله دې خفه کړی دی الله درنه ناراضه دی الله دې د قرآن تلاوت ته ځکه نه کښېنئ چې الله درنه ناراضه دی الله دې د جمع منځونو ته ځکه نه راولي چې الله درنه ناراضه دی الله په دې دنیا کې داسې ور ډوب کړی چې بیاناتو ته نه کښېني الله درنه ناراضه دی وجاړه دا خپل د ټول عمر ګناهونه په الله باندې بخو نو هیئت به د عاجزۍ جوړ کړي ورته دویم په دعا کې دا مهمه ده او بهتره ده او غوره عمل دی چې سړی قبلې ته مخ شي او الله ته سوال وکړي ځکه په ډېرو روایاتو کې داسې راځي چې د الله رسول به قبلې ته مخ په دعا به غوښته دریم په دعا په آدابو کې هغه دا دی چې بنده به د الله حمدونه بیان کړي چې الله ته رحمان ذاتي ته رحیم ذاتي ته قهار ذاتي ته جبار ذاتي الله ته دومره رحم کې چې سره د ګناهونو ما ته رزق راکړي ستا دومره رحم دی چې الله زه ستا نافرمانۍ نه کوم بیا هم زما په وجود کې ستا چلیږي د الله حمدونه به بیان کړي د الله تسبیحات به بیان کړي بل د دعا د آدابونه هغه دا دي چې په محمد رسول الله په نبي الرحمه هغه خوږ نبي به درود بار بار ووایي خاص کر دا درود ابراهیمي چې کوم په دې مانځه کې موږ وایو اللهم صل او اللهم بارک چې دا کوم درود دی دا په محمد رسول الله باندې سړی وایي په دعا کې الله بیا دعا قبلي بل د دعا د آدابونه هغه دا دي چې دعا به په عزیمت سره غواړي چې الله د تا نه غواړم ته به راکړې الله بل در مې نشته خامخا یې راکړي الله د خپلې لپې نه کته کومه دا جړه نه بندومه الله د خولو رانول نه صحیح کوم الله د لپې نه کته کومه تر هغې پورې روټۍ نه خورمه الله کور ته نه ځمه چې تر څو پورې د زما په ګناهونو ربړ نه راښکړي الله د عفو قلم دې نه راښکړي دې ته عزیمت وایي چې الله خامخا یې راکړي او موږ به ولې عزیمت سره دعا نه کوو زمونږ خو څه عقیده د بل چا په شان نه ده چې د زیارت نه یې وغواړو داسې ده زمونږ عقیده چې زه الله ته یې مه راکوه د زیارت نه به یې وغواړو هغه به یې راکړي یا زمونږ کوم بل رب چې د هغه نه یې وغواړو چې هغه به یې راله راکړي شته داسې په تاسو کې د چا داسې عقیده په هغه الله عقیده ده که نه په عزیمت سره به د الله نه سوال کوي الله خامخا یې راکړي الله که رایې نه کړي زه یې درنه غواړم خامخا به یې راکړي تر هغې پورې به یې غواړم چې الله راکړی دي نه تر هغې پورې به سوال کوم چې الله ګناهونه دې راته نه معاف کړي دې ته عزیمت وایي داسې به نه وایي چې الله که خوښه دې رایې که خوښه دې مې راکړي الله که خوښه دې مغفرت مې نصیب که خوښه دې نه مغفرت مې نصیب دا نه ده په عزیمت سره د الله نه سوال بل د دعا په آدابو کې هغه دا دي دا ډېره اوږده موضوع ده زه مختصر ذکر کوم دا یو ادب په دې باندې ځان له دلایل دي او ځان له یوه موضوع ده خو مختصر یې زه ذکر کوم بل د دعا د آدابونه دا هم دي چې سړی د زړه نه او خوله نه دواړه یو ځای کې د الله نه سوال وکړي حدیث کې راځي الله د غافل زړه نه دعا نه قبلوي ډېر کله ته موږ داسې کوو چې الله دا راکړي هغه راکړي جنت راکړي او اته واړه راکړي او هغه اعلی جنت الفردوس راکړي او الله ګناهونه مې معاف کړي او په زړه کې بازارونو کې ګرځي په زړه کې د دنیا سوچونه پراته وي که داسې دعا د الله نه غواړي د الله رسول وایي دغه دعا ته د الله حاجت نشته او نه درته دا دعا الله قبلوي د زړه نه به یې غواړي الله زما په دې زړه کې چې دا کوم حاجت دی په دې خولې درته وایم دا دعا زما قبوله
نزلت به راولي او خلی باندې به وي الله به قبلي. بل په دعا کې مهمه نقطه درته ویم دا د رب لفظ ډیر استعمالوي. یا رب، اے کریم ربا، اے رحیم ربا، اے رحمان ربا. دا د رب لفظ الله ته ډیر زیات خوښ دی. قرآن کې چې الله څومره دعاګانې راوړي دي اکثریت دعاګانې الله د رب لفظ سره راوړي. ربنا آتنا ما وعدتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا ظلمنا أنفسنا. مختلف دعاګانې الله د ربنا لفظ سره راوړي. دا د رب لفظ الله ته ډیر خوښ دی. په دعا کې د رب لفظ استعمالوي چې اے کریم ربا، اے رحیم ربا، اے رب العالمین، اے زما ربا، اے د اسمانونو ربا. په داسې الفاظو سره دعا وغواړه ته وګوره چې الله ستا دعا قبلې که نه قبلې. بل په دعا کې مهم هغه دا دی چې سړی د خپلو ګناهونو دعا کوي، الله ته اعتراف وکړي چې الله هغه ګناه مې کړې وه هېچا نه هم لیدلی، الله تا لیدلی وم، زه اعتراف کوم الله دا ګناه مې کړې ده، هغه مې کړې ده، هغه مې کړې ده، اوس یې راته معاف. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ان العبد اذا اعترف ذنبا ثم تاب تاب الله عليه. کله چې بنده په خپلو ګناهونو الله ته په دعا کې اعتراف وکړي چې الله ګناهونه مې کړي دي خو نه پوهېدم اوس یې راته معاف کړه او الله ګناهونه معاف کړي، الله دعا به خامخا قبلوي. بل په دعا کې دا کلمه یاده کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. په کومه دعا کې چې دا ویل کېږي الله هغه دعا خامخا قبلوي. یو څو شیزونه د الله نه وغواړه بیا دا دعا ووایه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. که د جمع دعا غواړئ ضمایر هم بدلوی شي انا كنا من الظالمين هم ویلی شي. نو ښه په توجه سره به د الله نه سوال وکړو، د الله نه به وغواړو، ټول حاجتونه به الله ته پیش. په دعا کې بخل مه کوئ، مړي هم یاد کړئ، ژوندي هم یاد کړئ، خپلوان هم یاد کړئ، هر سړی په دعا کې یاد کړئ. ستاسو په هېڅ هم نه کېږي. حدیث کې داسې راځي چې کوم مسلمان د خپل بل مسلمان رور دپاره د هغه په غیابت کې او غیر موجودګۍ کې الله ته سوال کوي چې الله د ده مغفرت نصیب کړه، نو ملایک د ده دپاره دعا غواړي نه چې ملایک درته دعا وکړي. نو نور علوم ته هم دعاګانې وکړي. که تا د بل دپاره وویلې الله کاروبار یې روان کړه، الله به وایي ملایکو ته به ووایي، ملایک به الله ته ووایي چې الله د ده روزګار روان. که تا د بل مسلمان دپاره وویلې الله ګناهونه یې معاف کړه، ملایک الله ته وایي الله د ده معاف کړه. نو د بل مسلمان دپاره هم دعاګانې وغواړئ. د خپلو خپلوانو دپاره، د مړو د ژوندو دپاره، ډېرو ملګرو د دعا دپاره اپیلونه کړي دي، د هغوی دپاره به هم دعاګانې